شهر أوله رحمة لذنا بحماه آخره العتق من النار إن شاء الله. نبوي سیرت. له سپوږمۍ راډیو څخه د اسلامي خپرونو په لړ کې اورئ. بالبشرى وبكل سرور فالصوم يطهر أرواحا تهفو للنور. صمنا لله وصلينا ودعونا الله. له سپوږمۍ راډیو څخه د نبوي سیرت د خپرونې درنو مینهوالو هیله ده روغ او جوړ وئ. دا دی زه محمد خالد سعادت یو ځل بیا د نبوي سیرت له خپرونې سره ستاسو په چوپړ کې یم. د خپرونې په دې برخه کې د سرور کائنات حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوندانه د بعثت او د اسلامي دعوت او تبلیغ برخه بیانېږي. أحمد محمد يا سيدي خير البرية. أحمد محمد يا سيدي خير البرية. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاتي وسلامي. خو مخکې له دې چې د نبوت په هکله خبرې وکړو راځو له نبوت نه مخکې اجمالي سیرت ته. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ټولو هغو نیکو او غوره اخلاق او عاداتو درلودونکی و کوم چې هغه وخت ځینې شریف خلک په متفرقه توګه درلودونکي وو. هغه جناب د قوي او روښانه فکر، پیاوړي نظر او استعداد لوړ څلی و. د زیات ذکاوت، تیز او رڼا دماغ، د صحیح او درست هدف او وسیلې ټاکونکی و. د هغه جناب له اوږدې خاموشۍ نه ورته د غور، تفکر او حق پلټنې ښه فرصت په لاس ورتله. د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم په خپل تیز او پیاوړي ذهن او روښانه فطرت سره د ژوند ټولې پاڼې د خلکو او ډلو ټول حال او احوال لوستلي او څېړلي وو، او په کومو خرافاتو کې چې دا خلک راګیر وو له هغه نه یې ځان پاک او ډیر لرې ساتلی وو. له ټولو بېلاریو نه پاک او په عقل او بصیرت مبني او لوړ ژوند یې تېراوه. نبراس الحضرة الله القبة الخضراء الله نبراس الحضرة الله فيها أبو الزهراء. خلکو به چې د خیر هر کار کاوه نو هغه جناب به پکې له ټولو نه وړاندې و، او که به د خیر کار نه و نو تنهایی او ګوښهنشیني به یې غوره کوله. رسول صلی الله علیه وسلم کله هم شراب نه دی څښلي. د بوتانو په نامه حلال شویو مالونو غوښې نه دي خوړلې، او د بوتانو په ویاړ جوړو شویو میلو او مجالسو کې بالکل برخه نه ده اخیستې. د ژوند له پیل نه یې له دې باطلو معبودانو او هر ډول خرافاتو سره سخته کینه او کرکه درلوده، تر دې چې د لات او عزا په نامه قسم یادولې هم نشوای تحمل کولی. په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته چې هغه صلی الله علیه وسلم د تقدیر په حفاظت او ساتنه کې و، ځکه هر کله به چې د دنیوي لذتونو د حصول په خاطر نفسانی جذبات را وپارېدل او یا به زړه دې ته تیار شو چې د کوم ناخوښه عادت او یا رواج تقلید او پیروي وکړي نو سمدلاسه به الهي رحمت مداخله کوله او دې ډول کار ته به یې نه پرېښود. د ابن اسیر په روایت سره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي له دوه مرتبو پرته ما د هغو کارونو چې د جاهلي دور خلکو به کول تصور او خیال هم نه دی کړی، خو دا دواړه مرتبه هم الله تعالی زما او هغه کار ترمنځ حایل او خنډ پیدا کړی، یعنی هغه مې سرته نه دی رسولی، او په دې پسې مې بیا هیڅکله هم داسې اراده او تصور نه دی کړی تر څو الله تعالی په رسالت مشرف کړم. الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول. یو شپه مې خپل ملګري ته چې د مکې په پاسنۍ برخه کې میږ را سره په ولې وویل که ته مې میږې ته ګورې نو زه به مکې ته لاړ شم، او هلته به لکه د نورو ځوانانو په شان د شپې د کیسو ویلو په مجلس کې ګډون وکړم. ملګري راته وویل صحیح ده لاړ شه. زه وخوځېدم، د مکې لومړني کور ته چې ورسېدم د موسیقۍ اواز مې تر غوږو شو. پوښتنه مې وکړه څه خبره ده؟
دوی راته وویل چې د فلانی او فلانی واده دی. زه کېناستم او د اواز اورم. یو ځل مې الله تعالی غوږونه بند کړل، خوب را باندې راغی او همدلته ویده شوم. د لمر ګرمۍ راویښ کړم او بیرته خپل ملګري ته ورغلم او د هغه د پوښتنې په ځواب کې مې ټوله کیسه ورته بیان کړه. یو ځل مې بیا یوه بله شپه خپل ملګري ته همداسې وویل او مکې ته لاړم. نو دا ځل هم هماغه پیښه راسره وشوه او له دې نه وروسته مې کله هم د بدکار اراده نه ده کړې. القبة الخضراء الله نبراس الحضرة الله القبة الخضراء الله نبراس الحضرة الله فيها أبو الزهراء يا سيدي الهاشمية فيها أبو الزهراء يا سيدي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د غوره اخلاقو، پاک سیرت او اوچت کردار او سپېڅلي عمل خاوند و. له ټولو نه زیات غیرتي، له هر چا نه زیات د ښو او خوږو اخلاقو او نیکې معاملې درلودونکی و. نیک او عزیز ګاونډی، په حلم او رښتینولۍ، نرمۍ او عفت کې له هر چا نه مخکې و. د خیر خاوند، نیک عمله، کریم، امین، باوفا او په عهد ټینګ ولاړ انسان و. هر څوک یې په عظمت او عزت قایل و. هغه د ټولو نیکیو مجموعه او نمونه وه. خپل قوم ورته د امین لقب ورکړی و. او لکه چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د مبارک په هکله فرمایي، هغه به د بېوزلو سره مرسته کوله، د هغوی بار به یې اوچتاوه، د فقیرانو لپاره به یې بندوبست کاوه، د میلمه قدر او درناوی به یې کاوه او په پیښو او حوادث کې به د حق مرسته او پلوي کوله. الله صلي وسلم الله على المعلم الله احمد محمد د نبوت او رسالت په سیورو کې احمد محمد کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 40 کلنۍ ته نږدې شو، نو تفکر او تأملات یې د ده او نور قوم ترمنځ فکري او ذهني واټن ډیر سره لرې کړی و. همدا و چې نورې تنهایي ډیره خوښېدله. له ځانه سره به یې تسویق او اوبه واخیستې او په جبل نور کې به یې د حرا غار ته تشریف یووړ. دغه ځای له مکې مکرمې نه تقریبا 2 میله فاصله لري. دا یو برابر شانته غار دی چې اوږدوالی 4 ګزه او پلنوالی په او کم 2 ګزه دی. دا غار په ځمکه کې دننه نه دی، بلکې د 2 لویو تیږو له یو ځای کېدو نه جوړ شوی یو کټ دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به چې کله د غار ته تشریف وړه، نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها به هم ورسره تلله او دته نږدې شریب اوسېدله. محمد صلی الله علیه وسلم به د روژې میاشت په غار کې تیروله. څوک فقیران به که ورباندې پیښېدل، نو څه خوراک به یې ورکاوه. ټول وخت به په عبادت بوخت و. په کائناتو او د هغه قدرت په هکله به یې غور فکر کاوه چې دا ټول شیان یې پیدا کړي دي. د خپل قوم عقیده او مسلک نشوای منلی. د هغوی ټول باطل افکار او تصورات یې ردول، خو خپله یې هم له ځانه سره کوم واضح او څرګند منهج او مسلک نه درلود او نه یې داسې لاره پېژندله چې زړه یې ورباندې مطمئن او ډاډه شوی وای. له دې تنهایۍ او ګوښهوالي سره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مینه او محبت په حقیقت کې یو الهي تدبیر و، تر څو هغه صلی الله علیه وسلم د رسالت د درانده پیټي اوچتولو لپاره تیار او برابر کړي. ښکاره خبره ده، هغه روح او شخصیت چې د انساني ژوند د بدلون او د انساني ژوند په واقعیتونو او حقایقو باندې د اغیزې لپاره انتخاب شوی وي، د داسې روح او شخصیت لپاره دا ضروري ده چې څه موده ګوښه او تنها وي، د ځمکې له کارونو، د ژوند له شور او هسکو ټیټو د خلکو له وړو وړو امور او مسایلو نه لرې چیرته ګوښه کې وي. همدا و د رسول صلی الله علیه وسلم لپاره د الله تعالی تدبیر. والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي. غوښتل یې هغه د لوی امانت اوچتولو په ځمکه او نړۍ کې د یوه ستر انقلاب او د تاریخ د مسیر د بدلون لپاره آماده کړي. نو له بعثت نه 3 کاله مخکې د تنهایۍ او ګوښهوالي دا سلسله ورته پیله او برابره کړه. پوره 1 میاشت به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په کائناتو کې فکر کاوه او د کائناتو تر شا د هغه غیبي قوت او قدرت په هکله به فکر او تدبر کاوه چې دا ټول شیان پیدا کړي دي، تر څو د پوره تیاری سره د الله تعالی په اذن او ارادې سره له دې غیبي قدرت سره د تعامل نیټه او فرصت راورسیږي.
المدينة الله فيها نبينا الله أدي المدينة الله فيها نبينا الله أدي المدينة الله فيها نبينا الله أدي المدينة الله کله چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ژوند 40 کاله پوره شول او همدا د ذهني او عقلي کمال عمر دی ویل کېږي چې رسولان په همدې عمر کې په نبوت مشرف شوي دي نو د ژوند له افق نه د نبوت آثار او نښانې راښکاره او څرګندې شوې دغه آثار او نښې خوبونه وو رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې هر خوب لیده هغه به لکه د سپي د داغ په شان راښکاره او څرګندېده یعنی خوبونه یې حقیقت وو دې حالت 6 میاشتې دوام وموند او څرنګه چې د نبوت ټوله دوره 30 کاله وه نو دا موده د نبوت د دورې 40مه برخه کېږي د حرا په غار کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ګوښوالي په 3 کال د روژې په میاشت کې د ځمکې پر خلکو د الهي رحمت باران وشو الله تعالی محمد صلی الله علیه وسلم په نبوت مشرف کړ الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاة وسلامي لرسول الله او د جبرائیل علیه السلام په واسطه د قرآن کریم 2 آیاتونه ور باندې نازل کړل که په دې هکله موجود قرائن او دلایل لږ په غور او دقت سره ته نظر تیر کړو نو ویلی شو چې دا د روژې د میاشتې 20مه او د دوشنبې شپه وه چې د 610 میلادي کال د اګست له 10 نیټې سره سمون خوري دغه وخت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عمر په قمري حساب پوره 40 کاله 6 میاشتې او 12 ورځې او په شمسي حساب 9 کاله 3 میاشتې او 12 ورځې وو اوس راځئ حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته غوږ شو چې د دې عظیمې پیښې په اړه څه وایي أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أدي المدينة الله فيها نبينا الله أدي المدينة الله فيها نبينا الله أدي المدينة الله فيها نبينا هغه پیښه چې د الهي نور یوه داسې شعله وه چې د کفر او جاهلیت تاریخ له منځه یوړي د ژوند تګلاره او مسیر یې بدل کړ د تاریخ مخه یې بلې خواته وګرځوله حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي په رسول صلی الله علیه وسلم باندې د وحی پیل نیکو او رښتینو خوبونو نه شوی دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به چې هر خوب لیده لکه د سپي د داغ په شان به ښکاره او څرګندېده ورپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تنهایی او ګوښوالی محبوب او ګران شو نو د حرا په غار کې به یوازې او تنها په عبادت بوخت و الله القبة الخضراء الله نبراس څو شپې به یې کور ته تشریف نه وړ د دې څو شپو توښه خوراک او څښاک به یې له ځانه سره وړه کله به چې خلاص شول نو بیا به حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ته راتله او تقریبا د همدومره نورو شپو توښه به یې له ځانه سره وړله فيها أبو الزهراء يا سيدي الهاشمية تر څو حق ورته راغی دغه وخت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حرا په غار کې تشریف درلود چې فرښته ورته راغله او ورته ویې ویل چې ووایه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه لوستونکی نه یم فرمایي چې دغه وخت نوموړې فرښتې ونیوم او په داسې زور سره یې په غېږ کې ورټینګ کړم چې بلکل بېسیکه شوم بیا یې پرېښودم او راته ویې ویل ووایه ما ورته وویل زه لوستونکی نه یم نو بیا یې په همداسې زور سره راونیوم چې بلکل بېسیکه شوم بیا یې پرېښودم او راته ویې ویل ووایه ما بیا ورته وویل زه لوستونکی نه یم نو د دریم ځل لپاره یې په همداسې زور سره راټینګ کړم چې بلکل بېسیکه شوم بیا یې پرېښودم او دا آیتونه یې راته ولوستل الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أدي المدينة الله فيها نبينا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ولولا ای محمده په برکت د نامه د رب خپل، هغه رب چې پیدا کړي د ټول مخلوقات، پیدا کړي د انسانان له ټوټو د تړل شوي وینو څخه. ولولا ای محمده حال دا چې ستا رب لوی کریم دی. رسول صلی الله علیه وسلم له دې آیاتونو سره کور ته راستون شو. زړه یې رپېده. حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ته ورغی او ورته ویې فرمایل ما ونغاړئ، ما ونغاړئ، په څادر کې مې پټ کړئ. هغې هم په څادر کې پټ کړ تر څو ویره او خوف یې له زړه نه ووتل. الله القبة الخضراء الله نبراس الحضرة الله فيها أبو الزهراء يا سيدي الهاشمية فيها أبو الزهراء يا سيدي الهاشمية. الحمد لله والشكر لله الحمد لله. بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې پیښې کیسه ورته بیانوله او وی فرمایل په ما څه شوي؟ کیسه یې ورته وکړه او زیاته کړه زه په خپل ځان ویرېدم. خدیجې رضی الله تعالی عنها ورته وویل نه داسې نه ده، قسم په الله چې خدای په تا کله هم رسوا او خوار نه کړي. ته د خپلوۍ اړیکې ټینګې ساتې، د صله رحمۍ خاوند یې، د بېوزلانو بار او پیټه اوچتوي، د ناداره او بېوسه خلکو لاسنیوی کوي، د میلمنو قدر او عزت کوي او د حق په مصیبتونو کې مرسته او کومک کوي او تل د حق پلوي کوي. بیا خدیجې رضی الله تعالی عنها د خپل تره زوی ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزا ته وروست. ورقه د جاهلیت په وخت کې عیسائی شوی و، په عبراني ژبه یې لیکل کولی شوی او په همدې ژبه به د خپل توان تر اندازې انجیل لیکه، خو دغه وخت ډیر زوړ شوی و، سترګو یې نه لیدل. حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ورته وویل ای د تره زویه د وراره کیسه دې واوره چې څه وایي. ورقه وویل وراره وایه څه دې لیدلي؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل سترګو لیدلی حال ورته بیان کړ. بیا ورقه ورته وویل دا همغه فرښته ده کومه چې الله تعالی موسی علیه السلام ته رالیږلی وه. کاش کې زه پیاوړی او توانمند وای. ای کاش زه هغه وخت ژوندی وم کله چې تا خپل قوم شړي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا دا خلق به ما شړي؟ ورقه وویل هو، هر وخت چې چا ستا په شان پیام راوړی دی نو له هغه سره حتما دښمني شوې ده. که زه ژوندی پاتې شوم نو پوره مرسته به دې وکړم. مګر څه وخت وروسته ورقه وفات شو او وحی هم په موقتي توګه بنده شوه. الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي. د تبری او ابن هشام له روایت نه دا څرګندېږي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د وحی له ناڅاپي راتلو وروسته د حرا له غار نه وتلی و، خو بیا بیرته ورته راګرځېدلی او خپل ټاکلی وخت به یې هملته تېراوه او ورپسې مکې ته تشریف یووړ. د تبری روایت له غار نه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د وتلو سبب هم په ګوته کوي. هغه روایت داسې دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د وحی د راتلو یادونه کوي، فرمایي د الله تعالی په مخلوقاتو کې مې له شاعر او لیوني نه بل شی زیات بد نه ایښېدل، یعنې له دې دواړو سره مې له بل هر شي نه زیاته کینه درلوده، ان تر دې چې هغوی ته مې هسې کتل هم نشوی تحمل کولی. کله چې وحی راته راغله نو له خپل ځان سره مې ویل چې دا زه یعنې خپل ځان مبارک ته اشاره ده شاعر یا لیونی دی؟ نه، زما په هکله به قریش کله هم داسې خبره ونشي کړی. زه د غره سر ته خیږم او له هغه ځای نه ځان راخطا کوم تر څو مړ شم او د تل لپاره په راحت شم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه په دې همدې فکر ووتلم، خو کله چې د غره نیمایي ته ورسېدم له اسمان نه مې اواز واورېد چې راته وایي ای محمده ته د الله رسول یې، زه جبرائیل یم. فرمایي کله مې چې د اسمان په لوري وکتل که ګورم چې جبرائیل علیه السلام د یوه سړي په شکل او څیره کې د اسمان په افق کې پښې ایښي دي او وایي ای محمده ته د الله تعالی رسول یې او زه جبرائیل یم.
رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ودرېدم ورته ومې کتل او په همدې مشغول شوم او خپله اراده مې عملي نه کړه. په ځای ولاړ وم، هیڅ وروسته او مخکې نه تلم. د اسمان هرې خواته به مې چې وکتل نو هملته به مې جبرائیل علیه السلام په همغه شکل لیده. همدلته ځای په ځای ولاړ وم، نه مخکې تلم او نه وروسته، تر څو خدیجې رضی الله تعالی عنها څوک راپسې راواستول. هغوی تر مکې رسېدلي وو او بیرته خدیجې رضی الله عنها ته راستنې شوي وو او زه هملته ولاړ وم. بیا جبرائیل علیه السلام رانه لاړ او زه هم بیرته خپل اهل ته راستون شوم. خدیجې رضی الله تعالی عنها ته ورغلم او د هغې له زنګانه سره په داسې حال کې چې تکیه مې ورباندې کړې وه کښېناستم. راته ویې ویل ای ابوالقاسمه چېرته وې؟ قسم په خدای جل جلاله چې ما خلک درپسې ولېږل، تر مکې لاړل او بیرته راستنه شول. نو ما د سترګو لیدلی حال ورته بیان کړ. دې راته وویل د تره زویه خوشحاله اوسه، له ثبات نه کار واخله. زما دې په همغه ذات قسم وي چې د خدیجې ځان د هغه په واک کې دی چې زما دا هیله ده چې ته به د دې امت نبی او رسول صلی الله علیه وسلم وې. بیا ورقه بن نوفل ته ورغله او هغه یې له پیښې خبر کړ. نو ورقه ورته وویل قدوس قدوس، قسم په هغه ذات چې د ورقه ژوند د هغه په واک کې دی چې دته همغه ناموس اکبر یعنې فرښته راغلې ده کومه به چې موسی علیه السلام ته راتله. دا د دې امت نبی دی، ورته ووایه ټینګ او ثابت اوسه. بیا خدیجه رضی الله عنها ورته راغله او د ورقه بن نوفل خبرې رسول صلی الله علیه وسلم ته وکړې. وروسته کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حرا په غار کې خپل مقرر وخت پوره کړ او مکې ته یې تشریف یووړ نو له ورقه سره یې وکتل او کله چې ورقه د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې واورېدې ورته ویې ویل قسم په هغه ذات چې زما نفس د هغه په واک کې دی، ته د دې امت نبی یې او تا ته هماغه ناموس اکبر یعنې فرښته راغلې ده کوم چې موسی علیه السلام ته راغلې وه. صلي وسلم الله على المعلم، الله 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 أحمد محمد يا سيدي خير البرية، أحمد محمد يا سيدي خير البرية. د وحی موقتی بندیدل. د وحی د موقتی بندیدو په هکله ابن سعد له ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه یو روایت نه را نقل کړی دی. دا ښیي چې وحی صرف څو ورځې بنده شوې وه. د مسلې په ټولو اړخونو کې له غور او څېړنې وروسته هم دا نظر له نورو نه صحیح او قوي بلکې یقیني ښکاري او دا چې ویل کېږي دغه موده 3 او یا 2.5 کاله وه. د دا ډول نظر په هکله دلته یوازې دومره ویلی شو چې دا له حقیقت نه لرې او بې اساسه خبره ده. د وحی د بندېدو په دې ورځو کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ډېر غمګین او پریشانه و، ویرې او حسرت اخیستی و. امام بخاري رحمه الله په کتاب تعبیر کې یو روایت داسې را نقلوي. د څه وخت لپاره وحی بنده شوه. رسول صلی الله علیه وسلم دومره خفه او غمګین شو چې څو ځله یې د غره لوړې څوکې ته په منډه منډه تشریف وړی و تر څو له هغه ځایه ځان را وغورځوي. خو کله به چې د غره څوکې ته ورسېد تر څو ځان را وغورځوي نو جبرائیل علیه السلام به ورته راڅرګند شو او ورته ویې وویل ای محمده ته په حقه د الله تعالی رسول یې. په دې سره به د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زړه ډاډه شو، پریشانی به یې ورکه شوه او بیرته به ستون شو. خو بیا به چې د وحی بندېدلو موده ورباندې اوږده شوه نو بیا به په همدې ارادت ووت او د غره څوکې ته به چې ورسېد نو یو ځل به بیا حضرت جبرائیل علیه السلام ورته راښکارېده او هماغه خبره به یې ورته تکراروله. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. ابن حجر رحمه الله وایي چې دا د وحی څو ورځې بندېدل د دې په خاطر و چې له رسول صلی الله علیه وسلم نه هغه ویره لرې شي کومه چې د وحی له نزول سره پیدا شوې وه او تر څو د وحی بیا راتګ ته یې تنده زیاته شي. کله چې د ویرې او حیرت پردې څیرې شوې د حقیقت او واقعیت تهداب ټینګ شو او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په علم الیقین سره پوه شو چې هغه د لوی او متعال خدای له پلوه په نبوت مشرف شوی دی
او هغه فرښته چې ورته راغلی وه وحی راوړونکې فرښته ده چې ده ته له اسمان نه وحی راوړي. نو د وحی بیا راتګ ته شوق او انتظار د وحی د بیا راتګ په صورت کې د ثبات او ټینګار سبب شو. بالاخره جبرائیل علیه السلام بیا ورته راغی. امام بخاری رحمه الله له جابر بن عبدالله نه روایت کوي او وایي له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلي چې د وحی د بندېدو په هکله فرمایي زه روان وم چې له اسمان نه مې یو ناڅاپي اواز واورېد. پورته اسمان ته مې وکتل که ګورم چې هماغه فرښته چې د حرا په غار کې راته راغلې وه د اسمان او ځمکې ترمنځ پر چوکۍ ناسته ده. زه ورنه وویرېدم او په ځمکه راپرېوتم. بیا خپل اهل کور ته راغلم، ورته ومې ویل ما ونغاړئ یعنې په څادر کې مې پټ کړئ. هغوی په څادر کې ونغښتلم او بیا الله تعالی د مدثر څو آیتونه رانازل کړل. په دې پسې د وحی سلسله ګرمه شوه او په مسلسله توګه به راتله. الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله القبة الخضراء الله نبراس الحضرة الله صلي وسلم الله على المعلم الله صلي وسلم الله على المعلم الله صلي وسلم الله على المعلم الله احمد محمد يا سيدي. د نبوي سیرت خپرونې درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د دې مهال د نبوي سیرت خپرونه. که غواړئ چې د خپرونې په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ نو په دې شمېر اړیکه ونیسئ 0 20 21 22. تر بلې خپرونې چې زه محمد خالد سعادت ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو په لوی او متعال څښتن سپارم. صلي وسلم الله على المعلم الله صلي وسلم الله على المعلم الله أحمد محمد يا سيدي خير البرية أحمد محمد يا سيدي خير البرية. الحمد لله والشكر لله.